السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیا تاسو پیږئ کامیاب ترین انسان څوک دی؟ تاسو به زما په دې سوال سره په ذهن کې به ډېر زیات جوابونه راغلي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي کامیاب ترین انسان هغه دی، کامیاب انسان هغه دی قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنع الله بما اتاه. کامیاب انسان هغه دی چې په اسلام باندې مشرف او برابر رزق ورته ورکول شوي او قناعت یې کړی کوم شی چې الله پاک ورته ورکړي. دغه دوه شیانه به الحمدلله په موږ کې به شامل وي په ډېرو اکثرو کې چې موږ مسلمانان یو. دویم دا چې موږ ته رزق راکول شوی د موږ وږي نه وي پاتې شوي، هېڅ چا به هم نه ویلي چې هغه د وږي سړي قبر دی. او دریم قناعت، دا به لږ سخت دی. قناعت حاصلول دا اسانه خبر نه ده. دا په ډېرو مسلمانانو کې دا صفت ډېر کم دی. ډېر شیان به لري، قناعت به پرې نه کوي. آیا تاسو په ځان سره فکر کړی چې په ډېر شیان چې تاسو لرئ، تاسو په ماحول کې هغه شیان بل کس برخمن نه دی، لیکن تاسو اوس هم قانع نه یاستئ؟ آیا تاسو دغه نعمتونه چې الله پاک تاسو درکړي تاسو شکر پې ادا کړی دی؟ ځان سره فکر وکړئ. جزاک الله خیر.